السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، نن بیا هم هغه کورنۍ ته راغلي یو چې دغه کورنۍ تاسو وړاندې هم لیدلې وه. په دغه کورنۍ کې هغه لوی نعمت نشته، په دغه کورنۍ کې هغه لوی خوشحالي نشته، کومه خوشحالي چې باید په دغه کورنۍ کې وه. د دغه کورنۍ هغه ستونزې او هغه مشکلات له تاسو سره شریکوو. د دغه کورنۍ هغه خوشحالي هم له تاسو سره شریکوو. موږ سره اوسئ. اجازه ده؟ اجازه ده، راځي. څوک به وینه؟ نه نه، څوک وایي خو جو تکراتیات خاله څنګه د ژوند څنګه تېرېږي؟ بس ښه ده، ګزاره کوو. د کور کې سره ناست یو، دې خبره وه ساعت سره کې تېرم ده. دغه دوستانو موږ تر دغې کورنۍ راورسېدو. دا کورنۍ مخکې هم تاسو لیدلې وه. دا کورنۍ اوس هم همغه درد لري، دا کورنۍ اوس هم همغه ستونزې لري. عرفانه ته څنګه یې؟ عرفانه کله کله باندې ووځه، تاسې لوبې کوئ؟ راځه هم سره ځي؟ راځه بیا چیرې چې باندې ووځي؟ راځه چیرې چې باندې ووځي؟ ولې؟ د مور نشته. مور یې نشته؟ کرای هم په سره وي؟ آفرین. قدرمن دوستانو، زما دا کوچنی خور چې تاسې ګورئ، دغه ورور وایي چې پردیو زنانو پسې منډې وهي چې دا د ما مور ده. ځکه منډې وهي چې د ده مور نشته. په دې کور کې داسې څوک نشته چې هغه د مور مینه ورکړي. مجبوره ده چې پردیو میندو پسې منډې ووهي. ځوانه ته څنګه یې؟ دغه ماشومان خو دې په تکلیفوي نه؟ ماشومانو تکلیف خو که درته وایم چې مخته ډېر و راباندې، بیخي زیات و. ولې چې د دوی مور وفات شوه او داسې څوک ما نه لرل چې ما نه یا دا بولي وای او یا یې رانه روزلي وای او یا یې په قرار کړي وای. اما زما مور به وه چې د هغې غوښتنه به یې کوله هر ساعت، او دا خو ښه و، یو څو ګزاره به یې وکړله. مجلکي چې وه دغه ډېره سخته وه، دا اوس هم راته سخته ده. نو په قرار دې دومره مخ د ما سره واخیسته چې هغه مور یادوي، داسې شکل باندې یاده کړي چې اوس د کور نه وځي، پردي سیاسره وویني، خپلې مور اواز ورته کوي. او ما ته د مور نه وایي، نو په واضحه اوس ما ته د خپلې مور نه وایي، که نه د مور اواز راته کوي. تا مور دې چېرې ده اوس؟ مور ته چا نه وایي؟ څو دا څه نومېږي؟ ادې ګوله. قدرمن لیدونکو، خپل پلار ته ادې ګوله وایي، ولې چې هغه د مور مینه هم پلار ورکوي، پلار یې روزي، پلار ورته په خپل لاس باندې کالي وینځي او په خپل لاس باندې دغه ماشومانو ته ډوډۍ پخوي. کله چې دا وځي باندې اول خو هڅه کوي چې کوم ځای کې زنانه وګوري ځان وررسوي، او اکثریت وخت زه ورسره ناست وم دې باندې، او چې لار باندې زنانه وي تېرېږي مو چې د خپو نه غېږ تر تاو کړي، زنانه ورته کښېني. اوس دغه نږدې خوا او شا ټول داسې خبر دی چې د کور کې څوک شته نو، او دغه ماشومه یتیمه ده، مور یې نشته. او دویم دلته مې خوا کې ګاونډي ده چې هغه کره لاړ شي، یعنې باور وکړه چې سبا یې ورشي د شپې ویده زه تر راولم، په ویدو باندې یې تر راوړو، د هغو نه هم نه راشکېږي. همالته ورسره وي، کله علمي ته وایي چې ادې مې، کله سیاسري ته وایي چې ادې مې. نو دغه ډېر راته سخته ده، مې ډېر راته سخته ده، زغملی نه شم، دا درد نه شم زغملی. که یو څوک ما ته ووایي چې دا غره ته شا ورکړه، زه ګناه ورته ونه کړم، خو مطلب د دې کیسې توان نه لرم په ځان کې، زور یې نه لرم چې زه برداشت کړم.
او هیڅ لاره رانه ورکه کړي، هر طرف ته بس لاره رانه ورکه شي. ژوند چې ښه اوس څه چله څه طریقه وکړم دې سره دردوي مې ډېر. قدرمن لیدونکو، څنګه چې تاسې د دغه ورور کیسه واورېدله چې دغه کوچنی چې کله د باندې ووځي پردیو زنانو پسې منډې وهي چې د ما مور ده. په دغه کور کې څوک شته نه، په دغه کور کې یوازې همدغه خړ دیوالونه دي، په دغه کور کې یوازې همدغه ماشومان چې تاسې ګورئ، همدغه ورور دی چې تاسې یې ګورئ. په دغه کور کې نور څوک نشته، په دغه کور کې هغه څوک نشته چې دغه به یې روزله. په دغه کور کې نن هغه مور نشته چې دوی ته به هغه د مور مینه به ورکوله. نن هغه مینه الله پاک واخیسته. نن د الله پاک یو لوی امتحان دی په موږ داسې ټولو باندې. لکه څنګه تاسو ته چې موږ وړاندې وویل چې موږ ستاسو دپاره یوه خوشخبري هم لرو. هغه خوشخبري دغه ورور به یې پخپله درته ووایي چې هغه کومه خوشخبري ده. عزتمن اوسې، تر ډېرې مودې وروسته ډېر وګرځېدم، ډېر کړاوونه، ډېرې ستونزې مې وګاللې. خو حتی که تاسې داسې فکر وکړئ یا زه داسې څوک نه لرم چې ما ته یو څوک زړه ښه کړي او یا دې ما کور ته یا ما وادي ته یا شخصا ما ته، نو داسې یو چا زړه ما ته نه شي ښه کولی چې زه دا د یتیمانو لپاره دوستي د سره وکړم. ډېر وګرځېدم، ډېر ستړی شوم، خو بالاخره دوی ته ما یوه سرپناه پیدا کړله په ډېره سختۍ او په ډېرو مشکلاتو باندې. پاتې شو چې کله دوی ته ما سرپناه پیدا کړله، اوس د هغه څو ورځې کېږي داسې یو په تشه خوله م کړې ده. نو زه دا یو خوب وینم، دا داسې یو خوب وینم چې زه په بر نه یم، ورته وسي نه یم. نو ما په هر چا باندې، په مسلمانانو ورونو باندې او خویندو باندې او مسافرو باندې د ما دا غږ ده چې یو کومک همکاري دې ما سره وشي او د دې یتیمانو سره او چې وشي او په هغه ورځ باندې د دغو یتیمانو سرپناه پیدا ده او کور نغری ورته آبادولی شم. اوس چې دا د دې پالنې نه م نه یم ستړی، د دې روزلې نه م نه یم ستړی، د دې ساتنې نه م نه یم ستړی او کولی یم سمه په دې کې ماته الله تعالی اجرونه م راکوي. زه پې خوښ یم، خوشحاله م یم چې ویې کړم. خو ژوند د کور کې چې یوازې زه م ورسره ناست وم او دوی م راته ناست وي او دا م راته سخته وي. که مخته ما داسې یو وارې پرېښودلي وو، کار او مزدوري ته پسې تللی وم، دغه وتلی وو بېدیا موټر ویلی وو، اوس هم جوړ نه ده. د دې له وجې زه کور نه م نشم وتلی. دویم او دغه راځه چې نومیږي زما لور ده، دا هم ډېر درد دی. نو اوس چې ما کومه سرپناه دوی ته پیدا کړله په ډېر تکلیف، ډېر زحمت، ډېر ستونزو سره مې پیدا کړه ورسره. ما اوس هم په هغو خلکو، په هغو مسافرو ورونو باندې په غږ ده چې ما غږ واوري او ما سره همکاري او کومک وشي. دا کور آباد ده. انشاءالله ته مه خفه کېږه، موږ داسې ډېر نیک خلک لرو، مسافر وروڼه او په داخل کې او په خارج کې بډایه خلک لرو. انشاءالله چې هغه د موږ غږ اوري او تا سره به په دغه دردمن حالت کې، تا سره په دغه سخت حالت کې همکاري کوي. موږ مطمئنه یو چې تا سره به همکاري کېږي او د دغو یتیمانو په خاطر باندې چې دغه یتیمان پر دې کور ته نور مجبوره نه شي، د دغې کوچنۍ راضیه په خاطر باندې چې دغه مجبوره نه شي چې پردیو مېرمنو پسې منډې ووهي، پردیو زنانو پسې منډې ووهي او ورته وشته د ما مورې. انشاءالله دغه خوب دی رښتیا کېږي، دا خوب نه دی بلکې یو حقیقت دی. قدرمن لیدونکو، د موږ ورور کوژده کړې ده، الحمدلله موږ هم ډېر خوشحاله یو. نو د دغه ورور سره چې نشته،
په تش لاس یې کړي د هغه چا هم کور ودان چې د سره یې دوستي کړي او ده ته یې دغه سخت وخت کې لاس وکړو دی یې راپورته کړلو دی یې راجګ کړلو کور یې ودان الله پاک دې تل خوشحاله لري د موږ داسې مسؤلیت جوړېږي چې د دغو یتیمانو لاسنیوی وکړو دغه یتیمانو لپاره چې دغه یو خوب چې دغه ورور وایي چې مزه یو خوب ګورم او دغه خوب یې په حقیقت باندې باید بدل کړو راځئ چې دې سره کومک وکړو د دې همکاریو په لړ کې دې سره موږ مخکې هم یو کلیپ اخیستی و شاید ډېرو خلکو لیدلی وي نو یو ورور موږ سره کومک کړی و 40,000 کالدارې وي چې هغې نه جوړې شوي 100,000 افغانۍ دي دا هم دغه ورور ته سپارمه دغه 100,000 افغانۍ ته وشمېرله دا 10,000 افغانۍ دا زما لخوا دا هم وشمېره ډېر زر افغانۍ پرش باندې موږ سره چې بل ورور کومک کړی دی 10,000 افغانۍ دي یو صراف ورور دی هغې سره چا کومک کړی هغې موږ سره کړي موږ هم دغه ورور ته سپارو 10,000 افغانۍ هغه هم ورته سپارو دغه مشمره قدرمن دوستانو کومې کومکونه او مرستې چې تاسې کړي وو جمله 20,000 افغانۍ کې دي 10,000 افغانۍ خاص د دغه یتیمانو په خاطر باندې د موږ نو هم ورکړلی شولی بیا مو هم کور ودان عرفانه ګله همدا اوس چې موږ تاسې مسافر وروڼه په داخل او خارج کې زموږ خویندې او وروڼه ګوري د هغې نه غوښتنه چې د هغې نه څه غواړې ترې ویې غواړه لار مو تله زمرې موزۍ راته پیدا کړه اوس موږ وخت نه لرو راوتو یې کړو د سفر وروڼو غوښتنه ده موږ ته پیسې راولېږئ موږ ته کومک وشي زموږ کور ته راولو قدرمن لیدونکو تاسو د دغه کوچني ورور غوښتنه ولیدله چې کومه غوښتنه داسې نه درلوده رښتیا هم دوی یوازې ژوند کې ستړي شوي دي نه تنها دغه عرفان ورور بلکې دغه کوچنی رضیا چې پردیو زنانو پسې منډې وهي ستړي شوي دي نور غواړي چې کور یې آباد شي دغه کور یوازې دوی نشي کولی چې آباد یې کړي په تاسو باندې ډاډه غږ کوم چې راځئ د دغه کور دغه خاورې ایرې ژوند داسې آباد کړو لکه ګل راځئ چې د دغه کوچنیو ماشومانو دغه هیلې پوره کړو راځئ د دغه پلار دا هیله پوره کړو چې دی خپل کار ته خلاص شي دی په کور کې بندي ده دی خپل ماشومان یوازې نشي پرېښودی ځکه چې دا ماشومان کوچني دي ځکه چې دغه ماشومان کې هغه مور نشته کومه مور چې دوی به یې روزل خو اوس یوه هیله پیدا شوي هغه هیله اوس په تش لاس باندې ده دوی هېڅ هم نشي کولی راځئ موږ داسې ګډه کولی شو چې د دغه ورور دغه هیله پوره کړو چې کومه کوژده یې کړي تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ولور لوړ ده بیا چې داسې یو حالت کې څوک ژوند کوي لکه څنګه د ما دغه ورور ګورئ وس یې نه رسېږي ته مجبور یې چې خارج ته لاړ شي مزدوري وکړي ته مجبور یې چې یو بل کار وکړي خو دغه ورور مې خارج ته هم نشي تللی دغه کوچني ماشومان اجازه نه ورکوي ځکه چې دا یوازې دي دغه ورور مې مزدوري هم نشي کولی یوازې په کور کې بندي ده نو دا ورور څو کله نوره مو کړېږي که موږ داسې لاس ورنه کړو راځئ د دغه یتیمانو په خاطر باندې دغه ورور ته لاس ورکړو دغه ورور راپورته کړو دغه ورور دغه ړنګ دغه کنډواله کور آباد کړو د دغه په ژوند کې بدلون راولو او خدای دې وکړي چې بل ځل یې موږ راځو په خوشحالۍ دغه کور ته راشو د دغه ورور د دغه کوچنیو یتیمانو د اخیر پوره کړو نور په همدغه ځای خپرونه پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت
خدای طرفا ډېر یو لوی نعمت ده خدای طرفا ډېر یو لوی نعمت ده خدای طرفا ډېر یو لوی نعمت ده